ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. ولا ند له ولا زد له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ذمام. وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. درود الشريف. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. مؤمنان،
د نیکو هغې د اجر ثواب او برکات او فایدې د دې بیان مې ستاسو د وړاندې شروع کړی څنګه چې د نیک کار د عمل اجر ثواب او فایدې دي داسې د ګناه د کار نه ځان بچ کول د دې اجر ثواب او فایدې دي او د ګناه په کار باندې ورتلل او عملي جامه ورته اچول دا د دواړو جهانو نقصان مؤمنانو زمونږ په دې عامه معاشره کې داسې کارونه مونږ کوو چې زمونږ ورته خیال هم نه وي مونږ غټ غټ ګناهونه کوو لکه دوه درې کسان یا دوه کسان یا زیات خبرې یو بل سره کوي د دنیا غیبتونه وکړي وایي مونږ ګپ شپ لګو الغیبة اشد من الزنا د زنا نه سخت کار دی او که غلط زیات خراب کار دی او تا وایي ما ګپ شپ او ګناه دی مو نه ګڼله وایي بس دا خو مونږ ګپ لګ داسې کوئ چې خبرې کوئ د غیبتونو نه د دې نه پاکې خبرې کوئ بله خبره دا ده چې زمونږ دا ښه خلک نیکان ذکر اذکار او طریقت والا دی چې په ځان باندې محنت شروع کړي او د غیبت نه ځان بچ کوي نو بچ به کړي خو د اورېدونه به کم خوا تښتي دا چې نورو ته دعوت وچلی چې بعید ته مه کوه نو ته به هم د اورېدونه خلاص د دې خو اورېدل هم لعنت دی هغه هم همغه شان ګناه زمونږ کابرو لیکلي دي یو بزرګ یو ځای ته ورغی هغه ځای کې غیبت شروع نو ده واورېد او پوه شو پې چې دا خو غیبت دی نو دی د هغه مجلس نه لاړو ډېر وخت پس ده وی چې یاره هغه سلسله به ختموي چې راغی نو بیا شروع چې غوږ یې کېښود پوی خو شو پې نو بیا ترې نه لاړه شپې له یې ښه ولیده چې د خنزیر غوښه ده او چینجي پکې شوي دي څښه بوی تیزي او څوک یې دله په زوره په خوله کې ورکوي دی وایي زه یې نه خورم او هغه یې وله په زوره پکې خامخا به یې خوري چونکې صاحب کشف نو خدای ورته ښکاره کړه دا خبره د نه اورېده خو پوی خو پې شپې نو بیا هم د هغې هغه نحوست نه بچ نشي عام دا مجالس د دې ګناهونو د کارونو د دې نه پاکول غواړي دا به هله کېږي چې موږ دا خپل معمولات واخلو ذکر اذکار او دې کې خپل وخت تېره بس خدای د دې په برکت سړی بچ کوي پنځه واړه وخت لمونځ په پابندۍ سره خپل ذکر اذکار یا دا سنت تسبیحات چې دا مشران موږ ته وایي سهار ماښام دا وایي د دې اذکارو په وجه د دنیا برکات یو غټ برکت یې دا دی چې سړی پې د ګناهونو نه ډېرو نه خدای پاک بچ کوي دغه شانتې عام تپوس چې څوک د چا نه وکړي د خبرې او دې ورته رښتیا نه وایي نو بانه مې ورته وکړه دروغ ورته بانه وایي دروغ خو لعنت الله علی الکاذبین د خدای د رحمت نه لرې شي لعنت در باندې راغی نو هغه دروغ ټکي چونکې د ګناه دی نو بس هغې ته مونږ نوم بدل کوئ دا خو بانه مې ورته وکړه غټه ګناه دی وکړه که بانه دی وکړه بې ځایه غوسې او په هغې کې د دنیا ګډې وړې خبرې کول یا کنزل دغه بې ځایه غوسې ته موږ او تاسو د بل مسلمان پې ظلم
خپه شي لا بیا له ګناه شوه. دې ته مونږ نوم بدل کړی، مونږ وایو یاره بس جلالي طبیعت د ګناه غټ کار کوو دا بس جلال. جلال دا خو نه دی. هغې کې الحب لله والبغض لله خبرې دننه زړه به پاکي او به د خدای رضا لپاره شي. جدا صفات دي د هغې. دا شیطان مونږ ته دا غلط څیزونه په ښه شکل کې پیش کوي. ډېر پخوا مې چې ته د بجلیګر مولوي صاحب بیان اورېدلی دی، حکومت په یو فیصله باندې رد کو چې دی په بینک کې سود له نوم بدل کړی دی، مشارکت ورته وایي، نفع نقصان میں شریک ہونا وغیرہ، داسې قسم نومونه یې ورته وایي. دی وایي ما هغه سود خو دی وله نوم بدل کې نو هغې بجلیګر مولوي صاحب ووایي دا تاسو ته د الوا په پلیټ کې غول پیش کوي. دا هغه شی شکل یې ورته ښه، نور شی هماغه ګنده دی. ګنده ته په پاک پلیټ کې په پاک سیس کې پیش کوي، نور شی هماغه ګند. دا څومره ګناهونه چې دي، که دروغ دي، که غیبت دی، که چغلي ده، دا یو بل پورې تړلي څیزونه دي چې یو ګناه دی وکړه نو بل کې پکې سړی راځي. لکه چې چغلي کوي اکثر به سره دروغ مرګني نو په بله ګناه کې هم سړی را. مولانا عبدالحی صاحب یو کتاب دی نفع المفتی والسائل، په هغې کې لیکلي دي چې آدم علیہ السلام، حوا بی بی، او شیطان دا د اسمان نه چې راکوز شو، وایي دا شیطان سمندر ته راغی، د بره نه چې راغی دی سمندر ته راغی. نو په سمندر کې د مئی سره ملاقات وشو، نو د شیطان دی مئی ته وی خدای داسې یو شی پیدا کړ چې هغه به تاسو رانیسي، د اوبو نه به مو لرې کوي، نو وجني به م بیا م په اور باندې ږدي او بیا به م خوري. داسې شی خدای پاک پیدا کړ، انسان یې ورته یاد وایي. دې مئی چې دا خبره څنګه واورېده نو فوراً یې بل مئی ته ووایي چې خدای پاک داسې شی پیدا کړ چې مونږ به رانیسي او وجني به مو او بیا به مو په اور به ږدي او بیا به م خوري. مولانا عبدالحی صاحب لیکلي دي چې په مخ د ځمکې لومبۍ چغلي شیطان وکړه. دا چغلي کار د شیطان دی. د دې پښتنو د مشرانو خبرې وایي که دا د کتابه نه دي نو کمې نه دي. دا چغلي چې په پښتو کې دې ته څه ټکې وایي چې یو بل منځ کې خبرې کوي دې شیطانې کوي. کتاب سره ولګېده خبره وایي دې د فلاني و فلاني په منځ کې شیطانې کوي، نو په مخ د ځمکې لومبۍ شیطانې شیطان کړو چغلي. او دویم نمبر چغلي په مخ د ځمکې مئی کړې وه چې مئی لګیا شو نو بل مئی ته یې ووایي. وایي د دغې سزا د وجې نه مولانا عبدالحی صاحب وایي د دغې سزا د وجې نه خدای پاک د مئی نه جبه واغېسته، د مئی جبه نشته. ده پرې دا غلط کار وکړو، خبره یې پرې غلطه ده، چغلی وکړه. دې وجې نه علماو لیکلي دي چې تاسو یو خبره اورئ په هغې لږ سوچ کوئ، ډایرکټ مخکې مه رسوئ. اصل کې دنه ګن موجودی دي چا متعلق یا د بغض یا د حسد یا د بنیتۍ څه خبرې، بس خو چې دې څنګه اوري وي راشه بل ته وله چې د ده خلک مخالف شي. دا نه وایي چې مونږ ته پې څونه لوی نقصان ورسي، مونږ خو د خدای لعنت ته مخامخ شو، برکات رانه لاړه. ته چې مونځ اودس کوې
ذکر اذکار کې تلاوت کې برکات حاصلې او دا کار دی وسره وکړو برکات ته په ځان باندې بند کړ د خدای لعنت ته مخامخ شوې تا ته پې څونه لوی نقصان ورسېد بل ته نقصان رسېد تا ته پې رسېد دا خبره چې ستا نه څونه پیلاویږي مخکې دونه به تا ته په هغې باندې نقصان رسي ابه ستا په عملنامه کې چې څونه ګناهونه پکې مخکې خلک کوي ستا عملنامه کې به د هغې لیکل ضرور کېږي امام غزالی رحمت الله علیه د دې یو تفسیر دی احیاء العلوم ورته وایي په هغې احیاء العلوم تفسیر کې لیکلي چې یو سړي غلام په میله کې اغشته پخوا لکه څنګه چې دا زناور خرڅېږي په میلو کې نو داسې به غلامان او وینځي دا به هم خرڅېدل دا یو ډېر پخوانۍ سلسله وه اسلام دا ختم کړي چې فلانې ګناه دې وکړه نو غلام به ازادی فلانې ګناه دې وکړه نو غلام به ازادی او غلام ازادولو کې دونه ثواب دی د جهل وخت کې دا یو سلسله وه انسان د غلامۍ نه اسلام ازاد کړی د انسان غلامي چې وه د اسلام په موږ د دنیا احسانات دي اسلام زموږ زنانو ته وایي کور کې کینې په پرده کې کینې دا وله څومره دا موږ له عزت راکوي اسلام او زنانو له عزت ورکوي چې کومه زنانه بهر ګرځي هغه خاندان ټول ته خلک څونه سپک ګوري او هغه زنانه ته خلک سپک ګوري دا به څه قسم ښځه نو اسلام موږ له عزت راکوي که موږ په اسلام باندې چلیږو نو موږ به عزتمند یو چې څوک که زنانه یو دا سربراهي کوي مشري کوي نو سړي به ورسره ملاویږي نو په خلکو کې به مشهوره وي په بدنامۍ سره نو اسلام خو موږ له عزت راکوي مونږ او تاسو چې نن په جومات کې ناست یو او عبادت به کوو ښه په کولو باندې په دې هندوستان کې د انګریز حکومتو دې انګریزانو به په کورونو او په مالو کې ګشتونه کول او عیسایت ته به خلک رابلل او جوماتونو نه ګرجې جوړې کړې دا زمونږ د اکابرو هغه برکات دي چې هغوی په ژبه او په لاسو خپو او په خپلو وینو باندې دا قوم او دا اسلام او دا مسلمان د غلامۍ نه خلاص کړی دی او انګریز یې هغه په برطانیې ورلګولی دا که دا اسلام نه وي نو د علماو به زده کړي سو مونږ ته به یې ښودلي سو مونږ به د انګریز سره دې څنګه و اسلام د حریت مذهب دی مونږ او تاسو ته چې کومې لارې ښیي هغه د ای کې زمونږ د دواړو جهانو خیر دی امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې غلام یو سړي واغشت میله کې خرڅېده چې دا غشته ورته وایي دا څنګه دی دې کې څه عیب خو نشته لکه څاروي سالي لکه دا څنګه دی دې څاروي کې څه بیمار دی ټیک دی څنګه دی هغه ورته وایي یو عیب پکې دی نور پکې اسم نشته مسله دا ده چې کوم شي سړی خرڅوي که نه د هغې عیب به خلکو ته ښکاره کوي چې دا عیب پکې دی دا نقصان پکې ده ته پته ده دی به یې ښکاره کړي چې سره د عیب یې هغه په هغې قیمت باندې واخلي نو تاله به خدای دې کې برکت واچي او که تا عیب د ده پټ که او خرڅ دې که هغه پیسې تا ارامې واغېشتې د دې به تا سره خیر او برکت نه الټه ورپسې نور به نقصان دی شي زمونږ دې کلي کې یو مسله داسې تېره شوې ده ډېر پخوانی خبره زه لا وړوکی یو کس دلته کې په چا باندې خر خرڅو ما ورته دا خو تا بغیر د کتې نه اغوښتې و اوس د کتې سره ورکړه دا ولې دا کته خو به یې خپله لرې کړې وه که
تا چې وې دونه ګرانه کته مې واخېسته موږ سره کېناسته پاسې نومونه نه لم غیبت پرې جوړوي زه خو به طورې نصیحت خبره نو مې دا کته خو باندې ترې لرې کړې وه که نه هغه سړی بیا تللی و د ما ته وی دا کته مې ترې لرې کولې وي بیا یې نه اخېسته وي ملا یې ټوله خوږ وه نو دا پیسې خو ارامې شوې تا به ورته ملا خوږ ښودلې وه که هغه په دغه قیمت اخېستې و نو بس ښه به که په هغه قیمت یې نه اخېسته نو مونږ ولا عیب پټ کو که عیب دې ښکاره که بس خبره سمه شوه زمونږ دې کلي کې یو کاکا دی زمونږ ما ورته ویل چې یاره زه دا خبره اوږده ده بیا به درته چته وکړم امام غزالي صاحب دا خبره خلاصېږي دغه به درته دا غلام وایي دا عیب پکې دی چې دی چغلي کوي چغلي مار دی منځ کې شیطانې کوي وړي روړي خبره بس نور عیب پکې نشته د کارم تکړه دی خبره هم مني تختیم له غلامانو کې به دا مسله مو چې تښتېدل به بیا بل ځای نه به یې راوسته نو بیا به ورپسې ګران وګرځېدل وایي ده کې دغه څیزونه نشته ښه تکړه دی هر څه ښه برابر دا یو کار پکې دی چې چغلي پکې ده هغه سړي وي وایي دا چغلي خو څه خبره نه ده خیر بس وایي غشت دې سړي چې دی راوسته کور ته ډېر تابعدار دی د دې سړي هم تابعدار دی کور خدمت کوي د کور والا هم ښه تابعدار دی وایي دې کور والا ته یې ووایي د دې سړي بیبي ته وایي ته خبرې وایي زما دا نیک چې کوم دی دې په تا باندې بله ښځه کوي چغلي وکړه خو زما ورته ونه وایي ګوره نیک ما ورته مه یادوه اکثر چې دا چغلي څوک کوي وایي ما ورته مه یاد زه ستا خیر خوایم دا چغلي مار دغسې یې وایي زه ګوره ستا خیر خوایم زما خبره ورته مه کوه بیا په ما اعتماد نه کوي چې په ما اعتماد نه کوي تاله به خبره څوک را رسوي دا خو تاله زه خبره را رسوم ما ورته مه یادوه وایي بلکل تا ورته نه یادوم هغوی سره غم شو ځکه چې دا بند خو ښځه نه برداشت کوي دې ورته روزانه یو خبره کوي ګورې نه نن چې ناوخته راغی دا بل ځای ته تللی و که نه ګوره نن چې د ټیم نه وختي لاړه دا هلته ځي که نه هغې له هم وهم پیدا کوو دا خو حقیقت دی څه چل وکړو یاره وایي داسې کار دی چې د ده د مرۍ سره دا ګیره چې کوم ځای شروع کېږي دغه ویښته نه دي دا ویښته چې ترې نه راکټ کړې او ما له راکړې دا به فلاني ځای ته یوسم او تعویض به په دې باندې وکړي او د ده بلې ښځې نه به یې زړه موړ شي دا به ترې څنګه رالم او چې کله وده شي بس دغه ځای نه ترې دا د کینچي ډېر رواج په هغه وخت کې نه وي دا ترې په چاړه باندې کټ کړه وایي زه دا خو دې راته ښه ووایي دې راغی دې سړي ته وایي وایي ستا د دې بیبي د دې کور والا خو دې بل چا سره لار چار د تا نه ځان خلاصوي وجنې دي څنګه مې وجل وایي بس ته خبر نه یې خو و زما ورته غږ مه کوه ځکه چې دا ستاسو بیبي ده زمونږ نیکه ده زما ډېر زیات خیال ساتي او تا له به بیا خبر څوک راوړي زه خو تا له خبر راوړم زه به دې د هر څه نه خبروم که زما په خوله دې یقین نه کېږي نو ته چې کور ته لاړ شي نو وده شه په زوره ځان وده که خرار شروع که چاړې درته تېره کړې ده ته غلي غلي ګوره که تا پسې چاړه راوانغښته نو بیا وایه چې یاره زما خبره دروغ ده اوس هغې ته وایي چې چاړه تېره که چې هغه وخت کې د کینچۍ خو ډېر رواج نه دغه ویښته په کار دی په ښه نیت باندې رال او د هغې نیت سم دی او ده خرار شروع که ځان یې وده په دې کې دغه بیبي چې راله ده خو ځان تیار کړی که ما وجني نو زه به څه کوم توره یې تېره ځان سره ایښې وه ده په هغې لاس ایښی دی او ځان یې وده کړی دا زنانه چې دا بیبي څنګه راله چاړه ورسره ده چې چاړې دې درته رانږدې کړه او به ده توره راوچته کړه خو چې ډس وي هغې نه یې سر ووهه دا د چغلې خرابه سر او چې څنګه یې سر ووهه ده دا ولیده چې سر یو ځای ټوپونه وایي او تنه بل ځای کې ټوپونه وایي بس قریب ځای کې د هغې غرونه اوسېدل رونو پسې ولې لاړه وي بېګونې ستاسو خور قتل کړه
هغې چې راغلې خور ته یې څنګه وکتل حساب کتاب تپوس یې نه کړی خو چې ډز شو د ده نه یې سر ووه ښځه او خاوند دواړه قتل شو دا د چغلۍ په خاطر دا معمولي ګناه ده معمولي ګناه دا قتلونه چې وشو دا د دې سړي په کاته کې راغله ګوره دا خبره ده یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې کله یو سړی یو ګناه به دی نه کوي د یو ګناه لپاره به دی صرف 2 حروف ووایي 2 حروف هغه 2 حروفو په وجه باندې به د قیامت په ورځ په ده په دې تندي لیکلي چې دی د خدای د رحمت نه لرې دی او دا د ده په کاته کې به لیکلي دا اوس قتل شو 2 حروف قاف او ت قتل 2 حروف دا لیکلي شوي کلام ورسره نه وي ده د خولې نه قاف ت وویستل صرف او دا قتل شو دا د کاته کې هم راغی هغه هم قاتل دی دې د قاتل عمره سزا به ده ته هم میلاوي یا یو سړی مړ که مثلا چاته وی بس صرف مړ دی ووی میم لې دا 2 حروف دی ووی تا کاته کې به هم دقه مړې لیکنې کېږي د دې خبرو نه ځان ساتل پکار په دې نیت وایم چې زمونږ او ستاسو عملنامې پاکې شي چې الله رسول ته مخامخ کېږو چې زمونږ او ستاسو پکړ نه کېږي اخذم نه کېږي او مونږ ته حضور مبارک پرون تندي باندې وګوري او الله مونږ ته خوشحاله شي او مونږ به ته خوشحاله شي دا علما نیکان خلق دا زمونږ د ټولو خیرخوا دي مونږ ته هغه لار ښیي چې زمونږ پې الله ته دنیا کې هم ښه ولګو رحمتونه راته متوجه شي او آخرت هم ښه شي الله دې پې مونږ تاسو له عمل راکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي ټولو ته بخښنه وکړي د ټولو نه راضي شي زمونږ دې جومات ته چې لرې لرې ځای نه بعضې مېلمانه راځي او راغلي چې څونه قدمونه یې غښتي دي څونه خولې پې راغلي دي څونه ساګانې غښتي ټول ایمانان احتسابا قبول کړي د ګناهونو د معافۍ د درجاتو د بلندۍ سبب یې وګرځي د دواړو جهانو د کامیابۍ سبب یې وګرځي زمونږ د ټولو نه راضي شي الله او داسې راضي شي چې کله را ناراضه نه شي کم ځای کې چې ستا په دربار کې څوک حاضري کوي الله د ټولو حاضري خپل جناب کې قبول منظوروي الله زمونږ د ټولو نه راضي شي زمونږ مشران کشران وفات شوي ژوندي ټول وبخي دا مرسلین د جمع په دعا کې یاد کې چې الله پاک یې وبخي زمونږ د ماماجي د جمع دعا کې یاد کې الله خبرې د آرام راحت ځای وګرځي د دې ظرافت ماشوم ناجوړه دی ډېر ناجوړه دی دعا ورته وکړي الله پاک ته ولې شفا ورکړي کامله شفا وله ورکړي د دې جمیل د ماما تنبوله کې وفات شوی د جمع دعا ورته وکړي الله تبارک وتعالی ټول عاجزان وبخي الله مونږ ټولو ته بخښنه وفرمایي زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي زمونږ نه داسې راضي شي الله چې کله را ناراضه نه شي الله دا حاضري په خپل جناب کې قبوله کړي زمونږ د ملک خدا دا د پاکستان د هرې فتنې نه حفاظت وفرمایي د کافرانو عزایم ناکام کړي اسلام پورته کړي مسلمان پورته کړي د حرمین شریفینو حفاظت وفرمایي وصلی الله علی حبیبه محمد و آله وسلم